او یہ مسافر کې مړ دے خلکا اے په مجبور کې مړ دے خلکا او یہ د خار یار کې مړ دے خلکا وای د ډیرو ارمانونو د ارمانه سړی مړ شي او اکثر مسافرۍ کې د خفګانه سړی مړ شي. ها ملګرو، دا کم تصویر کم ویډیو چې دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د یو څو ورځو نه به تاسو په ټیک ټاک کې ګورئ. په سعودي عرب کې یو مسافر دی او هغه پروت دی، خلک دی چې کم دی تیر چاپیره ولاړ دي، هغه غریب چې کم دی وفات شوی دی. دی چې کم دی کار هغه به په تنور کې کاو، یعنی کم د روټو کار به یې کاوه او داسې کم ملګري هر څه ورسره دي. دا چې کله سهار پاسي د خلک نو دا نه پاسي نو ملګري پسې ورغلي دي، نو چې ګوري هغه وفات شوی دی. زه به تاسو ته دا ویم په مسافرۍ کې په انسان باندې لکه مرګ راشي بیا دې روجې ته وګورئ. اوس به تقریبا دا څو ورځې هلته پروت وي، د دې کوم پراسس چې کېږي هغه هم ډېر زیات مشکله وي، یعنی تقریبا 15-20 ورځې خو په هغې کې لګي. د هغې نه پس به بیا هغه کلي ته راوړلی کېږي او خلکو ته چې کم دی هغه ویډیوګانې کړي نو دلته چې کم دی د کور کم خلک دی ویډیو به هم ګوري نو په هغو باندې به هم څه تېرېږي. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې کله هم مسافرۍ کې داسې مرګ کېږي نو د کور کم خلک چې دي هغه ته خبرول نه دي پکار، ځکه چې په هغو باندې 15-20 ورځې په داسې حل کې تېرېږي او بیا هغه راشي بیا هغه غمونه نو ډېره زیاته مشکله ده. نو دغه کوم ویډیو چې کوم معلومات ما غوښته تاسو سره شریک کړم، انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.